د راټولیدنه په خوست ولایت کې د یو شخصي د انګلیسي ژبې کورس څخه د سلګونو زده کوونکو د فراغت په ویاړ جوړه شوې ده چې ګڼ شمېر قومي مشرانو، ولسي شاعرانو او یو شمېر د انسټیټیوټونو امیرونو هم پکې ګډون کړی وو. د یاد کورس څخه 1591 د انګلیسي ژبې په برخه کې زده کوونکي فارغ شول. د دې کورس مسؤل غفور زدران وایي چې د وطن لپاره د هرې ژبې زده کړه اړینه ده چې د هېواد د پرمختګ سبب ګرځي. نوموړي زیاته کړه او خوشبختانه د دې کورس فارغ شوي زده کوونکو هر یو عمران او جاوید په خپلو خبرو کې خوښي څرګنده کړه او زیاتوله یې چې په راتلونکي کې به د دې هېواد د خاورې لپاره په اړونده برخه کې خدمات وړاندې کړي. او دغه 501 فارغان چې د یوازې په نوم فارغان دي، دوی لیډران دي، هر یو واقعا دا زما لپاره د خوښۍ او ویاړ ځای دی چې د ازمون ازرش څخه فارغېږم. ازمون ازرش سږ کال او 1591 زده کوونکي فارغ زده کوونکي ټولنې ته د خدمت په توګه وړاندې کوي. دا د فخر ځای ده. دا د ازمون ازرش نه یوازې د فخر ویاړ ځای دی، دا د ټول افغانستان د فخر او ویاړ ځای دی. دا یادونه ول ده هغه مشران او ځوانان چې ولسونو ته خدمات وړاندې کوي. د یاد کورس د مسؤلینو له لوري د اعزاز لونګۍ هم ورپسر کړای شوې.